بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یئ. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې 14 لیکچر دی زمونږ په هوم ټیب کې. راځم چې د سټپ بای سټپ په دې باندې زما لږ درس وایو چې دغه کوم کمانډونه چې دی دا بیسیک نه چې دی ښه زده کړو نو انشاءالله چې آینده کې به بیا مشکل نه وي. نو راځم په دې ځای کې چې دی مونږ نن په ایډیټینګ سیکشن کې چې دی زمونږ درس دی ایډیټینګ کې. په دې ایډیټینګ کې چې دی زمونږ اول د دې ځای نه چې دی دا سیګما ساین ته تاسو ګورئ آټو سم دلته چې دی زمونږ دغه فنکشنز دي دلته چې دی یو څو فنکشن 15 فنکشن دلته راغلي دي. دې ته چې دی افیشل فنکشن و چې دا به زمونږ په افیس کې په هر ځای کې ډېر زیات پکارېږي. څنګه به پکارېږي که زه راشم دلته او زه غواړم چې دلته دغه معاش دغه کومه اپټن نمبر چې دی زه به دا سیلري ته واړوم. مثال زه به دلته ووایم چې دا ما سره څه ده دا ما سره سیلري ده. نو د دې ځای نه چې دی زه معاش ولیکم دلته او زه غواړم چې د دې معاشاتو چې دی زه جمع راوباسم یعنې زه دا ټوټل کړم دا معاشونه. نو دا به زه څنګه ټوټل کوم د دې ځای نه نو تاسو چې دی دلته به ټوټل نو زه که راشم دلته په دې ځای کې به زه راشم په دې سیګما ساین به یو ځل کلیک کړم او بیا به کلیک کوم نو موږ سره چې دی دا ټوټل چې دی د معاشاتو ټوټل ما سره راووتو او راغی. که زه دلته راشم د دې ځای نه دا سم چې دی زه به دلته ولیکم مساوي دومه طریقې دا ده چې SUM سم او بیا شفت سره دا 9 تاسو واخلئ او بیا چې دی تاسو به دلته کلیک به وکئ. څنګه چې تاسو په دې اوله خانه کې کلیک وکئ کلیک به نه پرېږدئ د موس کلیک به پرېږدئ نه دا به داسې راډریک کوئ ښکته به داسې راشئ داسې به دا ښکته راشي دلته به یې پرېږدئ. چې پرېږدئ نو شفت صفر سره به چې دی تاسو دا قوس رابند کوئ انټر بټن به ووهئ نو موږ سره چې دی په اتومات ډول باندې دا جمع شو راغی. دوهم فنکشن په دې کې چې دی بیا موږ سره ایوریج دی. ایوریج مطلب دا دی چې زه کله راشم او دغه ټول معاش چې دی دا ټول معاش اول منګه جمع کو او بیا چې دی دا په همدې باندې تقسیم کو یعنی اوسط چې ټولو ته مساوي ورسیږي نو د دې ځای نه چې دی د اوریج مطلب هم موږ سره اوسط دی چې دا ټول معاشات چې دی دا به موږ جمع کو بیا ته به په همدې نفرو باندې تقسیم کو چې هر څومره ور ورسېدي دې ته چې دی اوسط وایي. نو د دې لپاره به موږ راځو په دې نقطه تاسو کله کلیک وکئ نو دلته به تاسو راشئ ایوریج ته او بیا به دا انټر کوئ چې تاسو دا کله انټر کړئ نو دا د دې ټولو ایوریج شو. نو دا ټولو د دې ټولو یو کس ته چې دی که د ده اوس مثلا دا 15 روپۍ معاش دی نو که زه دلته داسې دا معاش کومه د دې ځای نه دومره معاش چې دی د دې ځای نه دا معاشونه دي ما سره د دې ځای نه راغلي دي د دې ټولو کسانو دا ټول چې دی جمع شول او په همدې نفرو باندې بېرته تقسیم شول نو 855.1 روپۍ چې ده د ټولو ته ورسېدله. نو دا چې دی موږ سره د ایوریج خبره وه د دې ځای نه. دومه بله خبره په دې کې چې د درېیمه خبره د ایوریج خبرې نه وروسته چې دی موږ سره کاونټ نمبر دی. کاونټ نمبر دا دی چې دا ما ته وشماره دا ټول څو کسان دي نو تاسو چې کله کلیک وکړو بیا انټر بټن ووهئ نو دا ما سره 10 کسه دي. نو دا موږ سره د کاونټ خبره ده چې موږ به د دې ځای نه دا کاونټ څنګه کوو. میکس خبره چې ده ما ته په دې ټول کې چې دی ما ته لویه ویلیو وښایه لوی معاش وښایه نو چې کله تاسو انټر ووهئ 15,345 هغه معاش دی چې په ټولو کې غټ معاش دی. او همداسې که زه راشم د ټولو نه وړوکی معاش معلومومه نو بیا تاسو دلته کله کلیک وکړئ او مین ته چې کله تاسو راشئ د دې ځای نه به زه کلیک کړم نو ما سره چې دی د ټولو نه وړوکی معاش چې دی ما سره 34 روپۍ دی او دا ما ته شو کړو چې دغه ستا د ټولو نه وړوکی معاش دی. اوس که زه کله دلته راشم په دې نقطه باندې چې کله زه کلیک وکړم او دلته راشم مور فنکشن ته نو دا فنکشن که ژوند باقي نو په فارمولا کې چې دی دلته به بیا موږ د دې ځای نه چې دی دا فنکشن به بیا موږ وایو دلته نو دغه ځای کې چې دی موږ سره دغه یو 4-5 فنکشن چې دی ډېر زیات یوز کېږي نو دا موږ سره په دې ځای کې راوستي وي او دا راغلي دي. اوس دلته ګوره د فیل خبره تاسو ته کومه چې دا فیل موږ ته څه مطلب دی د فیل که تاسو کله په دې فیل باندې کلیک وکړئ په دې کې موږ سره ګڼ شمېر کمانډ دي. اول ډاون دی رایټ دی اپ دی لیفت دی اکراس ورکشیټ دی سیریز جسټیفای او فلش فیل دی. نو دا چې دی موږ سره د دې ځای نه اول په دې ځای کې ما سره ډاون دی. نو د ډاون نه مطلب دا دی چې یعنې ښکته لاړ شه. څنګه ښکته که زه راشم دلته ولیکم دې ځای کې دلته زه لیکم بختیار دلته ما ولیکم چې بختیار کمپیوټر اکاډمي دا ما ولیکه د دې ځای نه چې زه کله دا انټر کړم د دې ځای نه او د دې غواړم چې دا په دقه ځایونو ټولو کې راولم د دې لپاره به بیا تاسو راشئ دلته به راشئ دې فیل ته او دا به تاسو ډاون به واخلئ نو دا موږ سره چې دی د دې ځای نه په ډاون کې راغی. یا که زه راشم دلته زه به دا د دې ځای نه چې دی ډیلیټ کړم داسې او یو کس تاسو ته وایي چې دا ما ته داسې فیل کا په دې رایټ کې راته فیل کا نو رایټ کې به دا څنګه فیل کوئ تاسې د رایټ د فیل دپاره چې دی تاسو به راشئ دلته او زه چې کله دلته راشم د دې ځای پر زه غواړم چې دې سیلونو کې دا راولم نو بیا به تاسو فیل ته راشئ او د دې ځای نه به چې دی تاسو په دې ځای کې دا رایټ واخلئ نو رایټ ته راغی. که تاسو ډاون اخلئ په ډاون باندې ډاون ته هم دا راوستلی شئ. که زه راشم مثال دلته به زه راشم د دې ځای نه او که زه وغواړم چې دا ځان سره ډاون فیل کړم
په یو بله خاصه طریقه باندې. نو تاسو چې دی دا ټول انتخاب کوئ او کنټرول ډي د کیبورډ نه ووهئ نو دا به تاسو سره هم فل شي او رابشي. او یا که تاسو دلته دا یو دانه انتخاب کو د دې قنج نه مونیو داسې او راکشم کو داسې هم دا موږ سره راځي د دې لارې نه. که تاسو چې دی د دې ځای نه دا رایټ چې دی دا رایټ طرف دا رایټ طرف که تاسو چیرته په شارټکټ باندې کوئ مثال زه وایم چې دومره د ماته راشي نو کنټرول آر به تاسو ووهئ نو دا موږ سره کنټرول آر راغی. که موږ دا بره فل کوو بره راولو د دې لپاره به تاسو راشئ دلته به دا تاسو څه واخلئ اپ مطلب دا دی چې دا ماته پورته فل کا. او که زه ووایم چې دا زه چې دی دلته رایټ لیفت طرف ته راولم نو د لیفت دپاره به تاسو بیا راشئ د فل ته او په فل کې به تاسو لیفت به راواخلئ د دې ځای نه نو دا موږ سره په دې شکل سره راغی. زه غواړم چې دلته په دې ځای کې کمانډ بل یوز کړم هغه کمانډ موږ سره چې دی دې ته وروسته راځم چې دې کې لږ کار زیات دی په سیریز کې جسټیفای ته راځم چې جسټیفای باندې کار کوم. که په جسټیفای کې داسې کار شوی چې یو کس چې دی ټول هر څه په خپله یو ځای کې لیکلي مثال آی ډي سپیس نیم د دې ځای نه لیکلی سپیس نیم سپیس پوسټ داسې لیکلی د دې ځای نه او همداسې چې دی نور کمانډ نور کالمونه اخیستي چې سیلري یو فون نمبر داسې ټول دا لیکلي دي دې ځای نه. او زه دلته راشم دلته کله کلیک وکړم نو د دې لپاره چې دی دا زه بیرته یو کالم ته تقسیم کړم نو د دې لپاره به تاسو راشئ په دې فل کې او د فل کې به تاسو راشئ په دې جسټیفای باندې به کلیک کوئ او دا به یس کوئ. خدای رو وایسته راوغورځو د دې لپاره چې دی تاسو به د دې نه واخلئ اوس کاپي به والئ او دا چې دی تاسو به د دې ځای نه بیا به راشئ دلته به تاسو ټرانسپوز چې موږ مخکې کمانډونه مخکې دا تشریح کړی دی دا به تاسو ټرانسپوز کوئ او دا به تاسو ډیلیټ کوئ نو دا چې دی ما سره هغه کالمونو ته چې دی یو په یو باندې ټولو یو خپله یو کالم ته ور ولوېدو او خپله لاغه شو لاړه. نو د دې لپاره چې دی تاسو به دا دقه په دې رقم باندې دا کمانډ تاسو یوز کوئ. که تاسو ته څوک وایي چې د جسټیفای څه مطلب دی د جسټیفای مطلب دا دی که چا یو ځای کې لیکلي نیم سپیس پوسټ سپیس سیلري دی لیکلي د دې ځای نه سیلري سپیس فون نمبر دقسې یو نوم نمبر یې لیکلی یو سی لیکلي د دې لپاره به بیا تاسو څه کوئ دا به تاسو جسټیفای به د دې ځای نه اخلئ چې کله تاسو راشئ دلته جسټیفای او دا تاسو د دې ځای نه یس کوئ بیا راشئ د دې ځای نه یوه کاپي واخله او هغه کاپي چې دلته به تاسو راشئ دا به ایز ا ټرانسپوز به واخلئ د دې ځای نه نو دا مونږ سره کالمونو ته څه شوه ولوېدله او راغله. بل کمانډ په دې ځای کې چې دی فلش فل په نامه باندې دی. فلش فل نه مطلب دا دی که زما دلته دې ځای کې لیکلي دا اوس مې درته ویلې چې دا مونږ ډاون راخیستې وي د دې ځای نه ډاون او زه وغواړم چې دلته چې دی دا بیا تکراري ولیکم تکرار یې راولم نو د دې لپاره چې دی که تاسو دلته زه دا ولیکم بختیار دا ما ولیکو بختیار کمپیوټر اکاډمي دا به زه ولیکم او انټر بټن چې زه ووهم او اوس چې دلته راشم دا را ډریک کړم اوس به زه راشم دلته فلش فل ته او دا چې دی زه به ډاون راواخلم نو دا مونږ سره چې دی همدغه یو چې دی ټوله د دې ځای نه مونږ سره راغی او بیا مونږ سره د ډاون کار یعنې مونږ سره د دې ځای نه فلش فل هم کولی شي. اوس چې دی راځم په دې ځای کې مونږ سره کمانډ دی د دې ځای نه کراس ورکشیټ ته راځم چې آیا موږ څنګه کولی شو دا کمانډ په خپله په کار راولو. نو د دې لپاره چې دی زه به راشم زه به دا فایل چې دی دلته به زه د دې نه یوه کاپي به والم د دې نه او دا چې دی زه به یو نیو فایل ته یو سمه د دې ځای نه تاسو چې دی دې کمانډ ته ښه سوچ وکئ او دلته چې دی یو شیټ ما واخیستو بل شیټ مې واخیستو بل نو دې ځای کې ما سره څلور شیټه شو. زه غواړم چې دغه کومه ډیټا ما اخیستې ده دا د ما سره په دې ټولو شیټونو کې راشي ټوله کټ مټ دې راشي. نو د دې لپاره چې دی تاسو به څه کوئ تاسو چې دی کله دا کمانډ ان کوو نو موږ دا کمانډ څنګه ان کوو د دې لپاره به تاسو په دې شیټ رایټ کلیک وکئ او بیا به راشئ دلته چې دی سلیکټ آل شیټ په واخلئ او بیا به راشئ دلته دې ډاون ته دې ځای کې به چې راشئ تاسو د دې ځای نه وګورئ کراس ورک شیټ موږ سره ان شوی دی او په دې کې چې دی موږ سره درې خبرې دي آل د کنټینټس دی او فارمیټ دی. مطلب دا دی آل مطلب دا فارمیټ کمنټ هر څه چې ورسره وي دا ټول چې دی دا موږ سره دې ټولو شیټونو ته ولېږه که زه راشم اول شیټ دویم شیټ دریم شیټ ټولو کې ما سره دا شته دی. ښه اوس ورته وایم چې دا بیا د آل سلیکټ کړم د دې ځای نه دا شیټ ټولو بیا راځم ورته وایم چې ما سره کراس ورک شیټ کنټینټس دا کومه یو لیکل چې دی دا ما ته ولېږه نو د دې لیکل دا کلر پرېږده او دا لیکل صرف ولېږه نو د دې ځای نه چې دی کله تاسو دا کلیک کوئ اوس دلته وګوره زموږ صرف هغه کنټینټس چې دی دا راغلي دي او هغه ډیزاین پاتې دی. زه ورته وایم چې نه زه وایم چې نه ما ته څه وکړه ما ته په دې ځای کې هغه ډیزاین هر څه پرېږده د دې ځای نه
کنټینټس پرېږده نو ما ته صرف چې دی د دې ځای نه ډیزاین ولېږه نو تاسو به راشئ دلته اکراس ورکشیټ ته په هغه صورت کې چې تاسو یو ځل رایټ کلیک کړئ او سلیکټ آل شیټ کوئ د دې ځای نه دا تاسو اوکې کوئ راشئ بیا چې دی ما ته صرف فارمیټ نورو شیټونو ته ولېږه نو تاسو دلته وګورئ موږ سره صرف فارمیټ چې دی د نورو شیټونو ته راغی او هغه نور چې دی په خپل ځای باندې پاتې شولو هیله ده چې تاسې دغه درس ښه ځان سره زده کوئ ویې ګورئ او فایده ترېنه واخلئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي د الله په امان ښه وخت ولرئ